انټرنیټي غله یا هیکران څوک دي؟ په ټولنیزه توګه هغه کسان دي چې د یو کمپیوټر امنیتي سیستم رانوي، د اکاونټ یا سیستم شفر ماتوي او غلا کوي. هیکر بلل کیږي. هیکر د پوره هوش، ځیرکتیا، لوړې مفکورې او پوره معلوماتو څښتن دی. هیکر د یو امنیتي سیستم په هکولو پر مهال نه غواړي هیڅ ډول مادي یا معنوي زیان چاته واړوي. که هیکران نه وای، ټوله ننني امنیتي سیستمونه به دومره مجهز نه وای. ځینې ساده او اسانې لارې شته که یې په دقت وڅارل شي تر ډېره بریده د هیکرانو مخنیوی وکړي. داسې یو شفر غوره کړي چې بېلابېل توري پکې کارول شوي وي. په شفر کې د لاندنیو کامو یا هم ټکي څخه کار واخلي. نوموړي ټول هغه توري دي چې یو هیکر هیڅ وخت نسي کشفولای. د ټلیفون نمبر، خپل نوم، د کورنۍ نوم، د کور نمبر او داسې نور هیڅ کله د شفر په بڼه مه کاروئ. که ممکنه وي د انسټانټ میسیجنګ څخه کار مه اخلئ. نوموړي ټول هغه توکي دي چې په ډېر اسانه توګه آی پي د نورو په واک کې ورکوي، یعنی چې هغوی وکولای شي په ډېر اسانه توګه د معلومات ترلاسه کولو لپاره یو آزاد پورټ اشغال او په نیغه توګه کمپیوټر ته لاسرسی ولري. په ځانګړې توګه د فایلونو د ترلاسه کولو او لیږدولو پر مهال د ناپېژندنو کسانو له لوري هیڅ یو ناپېژانده ترلاسه شوی فایل مه پرانیزئ. تاسو خپل نظریات موږ سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. مننه ستاسو توجه